ولسمشر ولي عبدالله ته 40 سلنه واک ورکوي. که چیرې غني دغه کار وکړي نو امکان ډېر لري چې غني خپل ملګري او هغه خلک چې ولسمشر غني سره مینه لري له لاسه ورکړي. خو خبره دلته ده چې ولسمشر ولي قانع شو چې واک بیا تقسیم کړي. د پردې تر شا څه روان دي؟ ویډیو تر پایه راسره وګورئ چې په موضوع مکمله توګه پوه شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایي رئیس او اوسنی ځان بللی ولسمشر عبدالله ترمنځ لا هم د جوړجاړۍ په اړه خبرې روانې دي، خو دواړه یوې پایلې ته نه دي رسېدلي. د ځینو سرچینو په وینا چې ولسمشر غني دې ته تیار شوی دی چې عبدالله ته په حکومت کې 40 سلنه برخه ورکړي، خو هغه وایي چې اجرایي ریاست به نه وي او همداسې عبدالله ته به 40 سلنه برخه ورکوي او مشري به یې ولسمشر غني کوي. د دغې سرچینې په وینا چې عبدالله له اجرایي ریاست څخه نه تیریږي او هغه وایي چې باید دته حتما اجرایي ریاست ورکړل شي. دغه سرچینه همدا راز زیاتوي چې د دواړو لوریو ترمنځ د جوړجاړۍ لپاره ناستې روانې دي او ښایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې دواړه لوري یوې جوړجاړۍ ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې دغه کار ته پخوانی ولسمشر حامد کرزی، استاد سیاف او زلمی خلیلزاد لستونې بډ وهلي دي او ډېر جدي ورپسې لګېدلي دي چې غني ته پوره واک ورنه کړي او ترې تقسیم یې کړي. د یادولو ده چې ولسمشر غني د دویم ځل لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې بریا خپله کړه او د هغه د بریا اعلان سره سم عبدالله هم ځان بللی ولسمشر بریالی اعلان کړ. په کومه ورځ چې ولسمشر غني د راتلونکو 5 کلونو لپاره د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کېدل، په هماغه ورځ او هماغه وخت باندې عبدالله هم لږ اخوا په سپیدار ماڼۍ کې ځان ته د لوړې مراسم نیولي وه. عبدالله که څه هم تر لوړې مراسمو مخکې او وروسته هم دا خبره تکرار کړه چې که چېرته ولسمشر غني ورسره جوړجاړی وکړي نو هغه له خپلې ولسمشرۍ تیریږي. خو د دواړو لوري ترمنځ ډېرې ناستې هم بې پایلې پای ته ورسېدې. د لوړې مراسم نه یو ورځ مخکې د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ هم ناسته وشوه، خو کومه پایله یې ورنه کړه. عبدالله که څه هم ځان ته ولسمشر وایي خو بیا هم دې ته په تمه دی چې له ولسمشر غني سره یو جوړجاړی ته ورسیږي او د هغه سره په حکومت کې ګډ شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.